اسلام ډېر اخلاق لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل او فاعل راته وڅرګند کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي چې ان تلقي اخاك بوجه طلق، چې چا سره مخ کېږي په روښانه تندي ورسره مخ شه. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، نابینا سره طالب درته راځي تا تندی تریو کوي. تندی تریول خو په اسلام کې نشته. علما وایي تاسو فکر کوئ د یو نابینا په مخ باندې په وړاندې باندې تندی تریول نشته. څه معنا د یو بینا په حال باندې په وړاندې به څنګه تندی تریولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو څومره لوړ معیارونه وښودل. نو اوس اسلام څلور په دا رسول دا کتاب څلور بعدونه موږ ته ډېر ښه واضح کړو. عقیده یې ډېره ښه راته واضح کړه، نظریه یې راته واضح کړه، فکر یې راته واضح کړه چې ته به کوم مفکوره لرې، کومه نظریه به لرې. موږ ته اخلاق واضح کړو، موږ ته اعمال واضح کړو. اوس راځو دې خواته چې اسلام چې ماته عقیده واضح کړي، اسلام چې ماته نظریه واضح کړي، اسلام چې ماته اعمال واضح کړي او اخلاق واضح کړي، خو اسلام راته دا ویلي دي چې ګوره دغه عمل د کوې به کې نه کوې څه دی؟ عذاب دی. دغه اخلاق به کوې که نه کوې عذاب. دغه نظریه د لرې به کې نه لرې عذاب. دغه عقیده د لرې به کې نه لرې عذاب. لیکن عذابونه څنګه دي؟ عذابونه په زرهاو انواع عذابونه دي. الله تعالی په زرهاو قسم عذابونه. یو په دنیا کې عذابونه دي، یو د آخرت عذابونه دي. د آخرت یو عذاب دی، عالم برزخ کې عذابونه دي، قبر کې قسم قسم عذابونه دي. مگر عذابونه د قبر د عالم برزخ مختلف نوع، د دنیا عذابونه مختلف نوع، لیکن د آخرت عذاب یوازې یو جهنم او د ابد لپاره. البته د مسلمان لپاره د رسول الله شفاعت په شفاعت باندې کبي اخلاصېدو. اوس تاسو راځئ موږ په دې څلورو بعدونو کې وګورو چې موږ په عقیده کې کوم مخالفات لرو. دلته چې په وضع قانون څخه دومره مخالفه وکړي، ته تر یو تنقید لاندې، تر یو تعزیر لاندې، تر یو جرم لاندې، تر یو دوسیې لاندې کېږي او تا ته یو ډول محکمه فیصله در باندې کوي، عذاب در کوي، تکلیف در کوي، بندي خانه در کوي. اوس د رب مخالفي موږ څومره لرو په عقایدو کې؟ که نوی قبر ته ورځو د همدغه عقایدو په اړه پوښتنه راسه کېږي. من ربک؟ د خپل توحید معرفت راته وکړه چې تا د توحید عقیده څنګه وه. من نبیک؟ د رسالت عقیده دې څنګه وه؟ ته د خپل عقیده د رسالت په اړه باندې راته تشریح کړه. وما دینک؟ او دا د دین تشریح راته وکړه. تا ته دین کومه لارښودنه کړې ده؟ کوم دین دی؟ ښه، زه په عقیده کې مخالفات لرم، زه په اعمالو کې په اوداسه کې مخالفه لرم، په لمانځه کې مخالفه لرم، په روژه کې، په زکات، په حج، په نورو اعمالو د اسلام کې مخالفه لرم. زه په نظري ډول باندې مخالفه لرم، زه په اخلاقي ډول مخالفه لرم. و زه د جرم مستحق یم که نه یم؟ اوس به ماته رب، هغه رب چې مانې په اول کې تعهد اخلي، زه د رب یم که نه یم؟ تا تسلیم کړی ده چې هو. بیا رب درته ویلی دي چې ګوره فاما یاتینکم مني هدا فلا خوف علیکم، عذابونه نه درکوم که دې زما اطاعت وکول، زما د کتاب، زما د رسول عذاب نه درکوم، نه دلته په دنیا کې نه په آخرت کې. مګر موږ چې مخالفې وکولې نو په دنیا کې هم په عذابونو کې، آخرت کې هم په عذابونو کې. او دې ځای ته موږ څوک ورټېل وایي؟ دې ته ډېر عوامل شته. لوی عامل یې جیني شیطان، د الله تعالی دښمن.